دا د اوبو یو څاڅکی دی. د مریخ په سیاره کې د اوبو د شتون یوه نوې بیلګه. دا د اوبو څاڅکی د یو مریخ مزلي روباټ پر مټ لیدل شوی. د فونیکس لندر په نامه روباټ چې د ناسا فضایي سازمان جوړښت دی. دا اوبه له کومه ځایه راغلي؟ حال دا چې په مریخ کې هیڅ ډول باران، سیند او یا هم دریاب شتون نه لري. خو شتون لري. د څیړنو او پلټنو په پایله کې چې د چین هیواد له لوري په مریخ کې ترسره شوي ښیي چې په مریخ کې کیدای شي مایع اوبه شتون ولري. هغه اوبه چې کنګل نه دي خو ډیرې تروې دي. د مریخ په سیاره کې ډیر ناپیژانده څه موندل شوي دي او ویل کیږي چې د مریخ په سیاره کې ډیر رازونه پټ دي. له دې کبله زیات شمیر هیوادونه په ځانګړي ډول چین هیواد مریخ ته ډیر فضا پلټونکي او ستورمزلي لیږلي دي. د بیلګې په توګه زورونګ چې له مشهورو فضایي روباټونو څخه شمیرل کیږي. دا روباټ میاشتې کیږي چې له کار کولو څخه لویدلی دی خو ماموریت یې لا تراوسه پای ته نه دی رسیدلی. د چین هیواد د فضایي شرکت په خبره د همدې روباټ په لمریزو ښیښو ګرد کښینستلی نو له دې کبله نشي کولی چې خپلې بیټرۍ چارج کړي. خو دوی ډاډ ورکوي چې دا ستونزه به ژر تر ژره حل شي. خو تر بشپړ له کار لویدلو څخه مخکې په مریخ کې د اوبو د شتون په اړه څو مهمې او فوق العاده څیړنې ترسره کړي دي. که د مریخ شمال او جنوب قطبونو ته ځیر شو 2 سپین ټاپې به مو تر سترګو شي. هغه اوبه دي خو په بشپړ ډول کنګل. د مریخ قطبونه یو وخت له اوبو څخه ډک وو. بیلګې د مریخ په سونامي کې تر سترګو کیږي. اوس پوهانو په مریخ کې د سونامي د شتون بیلګې موندلې دي. البته هغه سونامي چې میلیونونه کاله مخکې په مریخ کې رامنځته شوي کله چې مریخ تود و. آیا اوس هم په مریخ کې مایع اوبه شتون لري؟ ښایي د مریخ تر طبقو لاندې اوبه وکولای شي چې په مایع ډول پاتې شي او ښایي د مریخ په مخ اوبه شتون ولري خو موږ به تر اوسه نه وي لیدلي چې بیلګه یې په همدې انځور کې تر سترګو کیږي. د پوهانو د نویو پلټنو پر بنسټ اوبه کولای شي د مریخ په مخ د مایع په ډول شتون ولري. د بیلګې په توګه ځینې عجیبې بیلګې په همدې دره کې موندلې دي. هغه بیلګې چې د موسم له بدلون څخه خبرې کوي. هغه موسمي بدلونونه چې د مریخ د کنګلونو د ویلې کېدو لامل شوي خو تر اوسه سلسله څرګنده نه ده چې آیا دا د اوبو بیلګې دي او که نه. خو یوه بله ډله د مریخ ډیر شکمنو برخو ته ځیر شوه او یوه عجیبه پدیده یې تر سترګو شوه. هغه ټاپې چې په موسمي ډول د مریخ په ځمکه راڅرګندېږي او په ورته والي سره یې یوې جالبې نتیجې ته ورسېدلو. همدغه ټاپې د اوبو د مالیکولونو تر تاثیر لاندې منځته راغلي دي او یا هم همدا اوبه دي چې همدا ټاپې یې رامنځته کړي دي. البته مالګینې اوبو. اوس په همدې ځای کې د اوبو یو ډول بخار شتون لري. دا پیښه میلیونونه کاله مخکې رامنځته شوې ده. دلته یو اټکل شتون لري. په مریخ د واورې یو ډول شتون لري چې ځمکې ته له رارسېدلو وروسته په خاوره کې له ګډې مالګې سره یو ځای او یو ډول سطحي بخار یې رامنځته کړی او همدې بخار له سړېدو وروسته همدا ټاپې رامنځته کړي دي. دا واوره ښایي 1 میلیون کال مخکې د مریخ په سطحه ورېدلې وي. د مریخ سیاره یوه بیله سیاره ده چې په ډیرو اړخونو کې له ځمکې سره توپیر لري. ښایي دا اوبه نه وي. کیدای شي یوه مریخي پدیده وي چې په ځمکه کې شتون ونه لري. د څیړنو پر بنسټ ویل کیږي چې په مریخ کې یو عجیب موسمي طوفان شتون لري. له سپیس انفارمیشن سره اوسئ. موږ مو د فضا له ډګره له جالبو او کره معلوماتو خبرو. سپیس انفارمیشن د فضا له ډګره د کره معلوماتو باوري سرچینه.